نو زمریانو د زمري په میاشت کې مو دا استقلال د زمریانو په څیر ولمانځي. د زمري میاشتې 28مه له انګریزي ښکېلاک څخه د افغانانو د خپلواکۍ ورځ د یادې خپلواکۍ د 100مې کالیزې نمانځنې په موخه دفاع وزارت ځانګړي مراسم نیولي چې د اسلامي امارات ګڼ لوړپوړي چارواکي ګډونوال دي. د افغانستان دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي خپلواکي د ګڼ شمېر قربانیو پایله ده او ساتنه یې په یووالي سره کیږي. که غواړئ چې د پردیو د اشغالونو څخه د تل دپاره خلاص شئ، که غواړئ چې پرمختګ ولرئ، که غواړئ چې د استقلال محفوظ وساتئ، که غواړئ چې افغانستان په هر برخه کې پر خپلو پښو ودرېږي، نو تر ټولو مهم شی دا دی چې متحد واوسېږي. اخوا بیا د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی وایي چې د زمري 28مه د تیرو نسلونو هغه تاریخي ویاړ دی چې افغانان یې تر نن ورځې په ویاړ سره نمانځي. نوموړي زیاته کړه افغانان له مودو وروسته د امن په ټغر راټول شوي او ځینې کړۍ غواړي له ولس څخه دا ښې ورځې واخلي. دی زیاتوي د هر افغان لپاره مهمه ده چې نه خپل ځان ته زیان ورسوي او نه هم د خپل ولس د کړولو سبب شي او له هغو پریکړو لاس واخلي چې د افغانستان د خرابولو او بې ثباته کولو لامل ګرځي. کوم افغانان چې د پردیو لخوا د هېواد ناامني لپاره کارول کېږي، زموږ توصیه ورته دا ده چې ما خپل ځان ته کړوئ، ما خپل ولس ځوروئ. د پردیو په تحریک د خپل ولس ځورول نه د افغانیت غوښتنه ده او نه د هم د اسلام تقاضا ده. د خپلواکۍ د مراسمو کې چارواکو یو ځل بیا له نړۍ سره په تعامل ټینګار وکړ. د دوی په خبره افغانستان له ټولو هیوادونو سره دوه اړخیزې ښې اړیکې غواړي. په هیواد کې مو سترې اقتصادي او ملي پروژې روانې دي. په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې لرو. مسلسله توګه هڅه کوو چې ګرانو هیوادوالو ته د کار زمینه مساعده کړو او په ټولو افغانانو چې د ملي اقتصادي پروژو ملاتړ وکړي. نو چې یو وارې په هغو درنو وسلو سمبالو قوتونو په افغانانو باندې په زور څه ونه منل، نو په سیاسي فشارونه یې هم نشي منلی، په اقتصادي فشارونه یې هم نشي منلی، او له ټولو هیوادونو سره د متوازن سیاست له مخې مثبت اړیکې غواړو. افغانستان 100 کاله وړاندې د زمري په 28مه له انګریزانو خپله خپلواکي ترلاسه کړه. د چارواکو په خبره په یوه پیړۍ کې افغانانو 3 خپلواکۍ ترلاسه کړې او دا نړۍ ته پیغام ورکوي چې افغانان په خپله خاوره د چا واک نه مني.